عزیزانو په دې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کې یو عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تیر شوه. داغه عمر 150 کاله او 9.5 کاله هغه خپل کلی او خپل علاقې ته په پیغمبري جبه باندې تبلیغ کړي. 9.5 کاله حاشا وکلا دومره بدبخت قوم چې په 9.5 کاله کې کل بل 40 کسه مسلمانان شوي، نور ټول کافر. حتی کہ خپل زوی وو عام کافر، د پیغمبر زوی دی چې الله ته منظور نه ده، هدایت نکیږي ورته. عزیزانو 9.5 کاله پس چې د نوح علیہ الصلوۃ والسلام بالکل زړه خله تراغه، نو الله پاک ته التجا وکړه او د قوم ته خیره وکړه. قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگارا د ځمکې په سر یو خاوند د کور پرې مدي، خدایا داسې طوفان او عذاب پیراولی چې د کور لوټه مخکاره نشي. د پیغمبر خیره وا، الله ورته فرمایل چې ته کشته جوړه کا. نوح علیہ السلام لرګی را پیدا کړو، کشته جوړول شروع کړ. قوم به ورته راغی چې دا څه کوي. نوح علیہ السلام به ورته وی چې دا کشته جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دی، تاسو ټول بغیر کېږئ او زه به دې کشته کې. د قوم به وخندل. ویل به دته وګوره طوفان برازي او مونږ بغیر کېږو دی به کشته کې، د خبرو ته ګوره. او به خندل. نوح علیہ السلام ویلی چې یا الله دا بدبخت قوم خو الټه ما پورې خان دي. الله ورته فرمایل چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغون دی وخاندئ بیا به ډېر جاړئ. اوسم لږ وخت او خاندي بیا بداسي جاړی چې ټول عمر بم جړا سو کراټینګول نشي. یو بزرګ وای کنه، وای غافل پاس کا سودا کړه نن دیوار دی، غافل پاس کا سودا کړي نن دیوار دے، ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان.
غافل پاسا کا سودا کړي نن دی وار دی ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان خبر نوم چې د بلتون د ټګۍ کار دی که سودا کې دغه دی وخت نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دیو خاندي بیا بډیر جاړي دسه بجاړي چې څوک بم جړارو کاوله نشي دوی په یو بل ټیله واله راځم مړه دا مولیانو خبري چې د نوح علی السلام په کشته پورې ټوکی کولې او ډرامې کولې او کشته تیار شو او نوح علیہ السلام سره د مرګرو په کشته کې سور شو نو باران شروع شو زمکه بدلان دي نو برا خټ کولې او اسمان به د پاس نه را راوره علما لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهی تور غرم را پریوتو یو ساس کې به د کوهی تور غرم را پریوتو نو زمکه ته حکم اغیلان دي نه را خټ کولې او اسمان د پاس نه را ورول عزیزانو شپږ میاشتې دا سیلابو دا د نوح علیہ السلام قوم ټول د پرسیدلو چندخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل نوح علیہ السلام ورته وی چې ما درته نو ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی وخاندي بیا ډېر جاړي پلار د زوی نه نو خبر زوی د پلار نه نو خبر مور د لور نه نو خبر او لور د مور نه نو هر څه ملیامیټ شو هغه کشته اوسم په یو غره پراته ده د نوح علیہ السلام زوی چې غرقیدنو پلار ورته وی چې ارکب معنا بچیا دی کشته ترا سور شه لا عاصم اليوم نن خلاصې نشتا هغه ورته زب غره ته پاسو خېجم په غره کې به پناونی سم نوح علیہ السلام ورته لا عاصم اليوم نن چرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشتا د غره ته منډه کړه او په یو سورنګ کې نه نوته ځان پسې هغه د سورنګ خله بند کړه چې دلته به وبد کم ځای نه رانه نوځي علما لیکي چې خپل متیاز ته دومره وبېدی چې دې پکې ډوب شو الله دریاب ورته د تشو متیاز په لار جوړ کو خدای کولې شي کنه نو عزیزانو عرض میں داو چې اوس خود پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې پسترګو ګورې لګیاي دا ولی د سیوشو دا ولی دا زکوش